باور کد کابل جنیدا هر چا نخ کلی یو پسل جنیدا زپی مین شما ولا ډیره خسته دا نو موږ به د سینیر په مخ کې خبرې نشوي کولی سینیر چې به ناستو خبرې خو لا نه چې کېناستې به نه شو د زه چې تاسو ته هم شوبز کې لکه دا خبرې مبرې ډېرې زیاتې نو غریبانانو بیا د ښار نه اشی ځنګل ته راوړو زه خو نه وم په سیټ باندې زه خو بار ناست وم ما له خو اواز راکړو چې بهی راشه سیند دی چې لاړم نو چې سینیر پاسه و یقین وکړه زه خفه وم ډېر زیات خفه وم بار ما هغه ته سوري مو کړه چې سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل تاسو ګورئ وطن چینل ګرانو کتونکو د خیبر پښتونخوا په یو غټ ښار مردان کې موجود یم زما پر څنګ باندې د پښتو ټیلی فلمانو ډرامو یو ډیر باکماله زبردسته فنکار چې د ده د ټیلنټ چرچې ټول فنکاران کوي ټولو فنکارانو ماته دا خبرې کړي دي چې میرزمان د فن بادشاه دی ګورو چې میرزمان موږ ته په دې انټرویو کې څه وایي له میرزمان سره د ده د ژوند او د فن متعلق تفصیلي مرکه کول غواړو تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې میرزمان ورور ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ستړی مشه وعلیکم السلام د ټول نه مخکې ستا شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره لنډ تنګ ټایم کې موږ له موقع راکړله دې وخت او تاسو موږ د دې قابل وګڼلو یو جهان مننه ستاسو ډېره مننه کور دی ودان صدا راته ووایه ژوند زندګي د څنګه ده الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی ښه ښکلې ښه په مزو کې تېرېږي ستاسو دواګانې دي د یارانو دوستانو څومره چې کتونکي دي د ټولو دواګانې دي الحمدلله ډېره ښکلې ډېره ښایسته تېرېږي وړوکی اختر تیر سو پښتو فلم انډسټري 3 فلمان نمایش ته پیش کو څه وایي چې پښتو فلم انډسټري فلمان پر صحیح روټ روان دي او که نه ډېر ښایسته او ډېر ښکلی کوېسچن هم وکړو پښتو فلم ختم شو چې سلیما ختمه شوه فلم ختم شو او الله دې وبخي زمونږ چې څومره زاړه فنکارانو بدر صاحب شو بیدار بخش صاحب شو لیاقت میجر صاحب شو چې کله دغه فنکاران د پیړ نه تلي که نه نو غالبا د بدر صاحب د مرګ نه پس سلیماګانې هم لاړې اوس هم ماشاءالله ډېر ټیلنټ دی ډېر ښه ښه آرټسټان دي زموږ چې څومره ملګري دي هر سړی په خپل خپل ډېره ښایسته ښایسته مظاهره کوي هر سړی خپل ټیلنټ ښکاره کوي خو زموږ بدقسمتي دا ده چې زموږ سپورټ نشته د آرټسټ سپورټ نشته نو په دې وجه باندې فلم هم لاړو او آرټسټان تقریبا په 100 کې 50% هم نه دي پاتې ټول غریبانان هم داسې ناست دي که نه چې کار وي خو دوی کار وکړي چې هغه پښتو متل دی وایي چې کته باندې کټوی باندې چې کته لاندې کټوی لاندې نو د غریبانان داسې ډېر زموږ ملګري دي چې هغوی هم دغه شان ناست دي تا دا خبره وکړه چې په پښتنو کې ټیلنټ شته خو موږ ته یې هغه موقع نه دي راکړې څه وایې چې ټیلنټ اخیستلو دپاره فلم سازان او ډایرکټران څه وکړي یاره یو خبره به ته وکړم ټیلنټ ماشاءالله ماشاءالله په هر چا کې شته دی خو موقع غواړي او زموږ فلم انډسټري کو لنډ به راشو یوټیوب ته یوټیوب کې چا سره پیسه ده هغه ویلن هم دی هغه هیرو هم دی چې چا سره پیسه نشته هغه غریبي سم نه دی حالانکې هغه ټیلنټ شته موږ کتلی دي موږ سره کارونه کړي دي تکړه تکړه هنرمندان دي خو په څه باندې هغوی لاندې دي غریبانو سره پیسې نشته شوق یې شته دا نه چې شوق یې نشته شوق یې هم شته کار هم کولی شي خو څوک نه ورکوي موقع بیخي نه ورکوي موقع نو په دې وجه باندې غریبانان شاته دي ته دا خبره کوي چې د چا په جیب کې پیسې وي هغه فنکار هم دی ډایرکټر هم دی پروډیوسر هم دی ډایرکټر هم دی هر څه دی کله چا سره پیسې نه وي هغه هېڅ هم نه دی فلم سازان او ډایرکټران فن ته نه ګوري پیسو ته ګوري اصل خبره ده نن سبا چې پروډیوسران راغلي کم که نه نو دا مخکې مې یو انټرویو کې ما ویلي نو بیا هغه ملګري بې مانه خفه شوي حالن کې زه منمه هغوی کې ټیلنټ شته ایکټینګ پکې شته خو زموږ دې فیلډ کې هغه مشر کشر تمیز ختم شو چې څومره زموږ ملګري راغلي که نه موږ چې به کوم ټایم سټوډیوګانو ته تللو نو موږ به د سینیر په مخ کې خبرې نشوي کولی سینیر چې به ناستو خبرې خو لا نه چې کېناستې به نه شو خبرې خو غټه خبره ده
چې موږ به کېناستې نه شو د هغوی په مخ کې چې به دا مشر ناست دی که نه نو تمیز ختم شو د اوسنو چې څومره دا نوي هلکان راغلي دوی هغه تمیز ختم کړو ځکه چې زمونږ په انډسټرۍ کې ممتازیب صاحب الله دې ول ژوند ورکړي یو ډېر ښه اکټر دی یو ښه ویلن دی بس تقریبا هغه د بختیار ټانګه ځای ونیو چې بختیار ټانګه په سټوډیو کې یو داسې کس و چې هغه هم کامیډي هم ایکشن څنګه چې په خپل ځای باندې هر اکټر په خپل ځای باندې ښه مظاهرې د ښه زبردست د دې قوم خدمت یې کړی د ملک خدمت یې کړی د ایکټینګ په ذریعه باندې خو بدقسمتي دا ده چې اوس زمونږ ټیم رالو نو بس هغه خلک نشته ګرانو کتونکو یوه خبره به له تاسو سره شیر کړم د بختیار ټانګه ذکر وکړي بختیار ټانګه په پښتو فلم انډسټري کې یو داسې ویلن و چې د هغه د اداکارۍ طرز جدا و یعنی هغه به په مزایه انداز باندې ویلنتوب کولی هغه چاپ تر نن تاریخه پورې چا کراس کړی نه دی چا میټاو کړی نه دی بله خواته به راسو ستا په خیبر کې د اردو یوه چې کومه ده ډرامه ریلیز شوې وه دوړ څه وایې د دوړ په حواله دوړ خو جی یو داسې ډرامه وه د ځنګلات نه ځنګلات د دې په دغه باندې یو میسج و ډېر ښه میسج و پکې ډېره ښکلې ډرامه وه تقریبا په 18 اپیسوډو کې وه اشفاق تورو ډرامه وه سجاد توري رایټر و او ډېر ښایسته پراجیکټ و ډېر ښکلی پراجیکټ و هغوی هم جي بدقسمتۍ سره هغوی یو د کوم چې پراجیکټ هغوی کوو د هغوی چاته پته چا ته به یې هغه کړی نو هغوی بیا هغه پراجیکټ چې هغه بار وکړو چې بار یې وکړو نو هغې چې کوم میسج په هغې کې پروت و نو هغه خو د هغوی نه میس شو داسې چې تاسو هم شو بیس کې لکه دا خبرې مبرې ډېرې زیاتې نو هغه غریبانانو بیا د ښار نه اشی ځنګل ته راوړو نو ماشاءالله ډېر ښکلی سیریل و چلېدو ډېر ښایسته سیریل و زما پکې هم ښه کرکټر و زموږ څه پکې امجد سید نومې دی زموږ د تاخبۍ سیمې دی ماشاءالله ډېر ښه اکټر دی ډېر زبردست اکټر دی شاهرخ خان هم پکې و هغې کې نور ډېر ملګري وو د مردان علاقې زه مردان خبره کوم داسې خو ډېر فنکاران خو د مردان پکې دا 3 کسان مونږ وو خو ښکلی پراجیکټ و ډېر زبردست پراجیکټ و ډېر او د پښتو خبرې مه جوړوئ ګینه زمونږ په شان به ټول عمر په ژړا پاتې شئ ټول عمر تا په خپل ژوند کې په ډېرو ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده په غټ فلم کې په سینماسکوپ فلم کې د کار کړی دی او که نه ډېر ښه کوېسچن هم وکړو ډېر زبردست ما غټ سکرین باندې زه تاسو ته چې ویم که نه چې موږ به د سینیر مخکې لکه ودرېدی به نه شو نو فلم کې راغلي چانسونه راغلي موقع راغلي کړي کارونه هم کړي لږ هم کړي سیټ کارونه هم کړي که نه خو چا راله موقع نه ده راکړې خو دا وښه شوه بیا دا یوټیوب راله موږ چې په کوم ټایم کې تللو لاهور ته زما یو ملګری امجد سید نومې دی الله دې ول ژوند ورکړي ډېر یو ښه ډېر نایس انسان دی ډېره خواري ما سره کړې په ایکټینګ کې بلکې زما استاد دی نو موږ چې به لاهور ته لاړو نو دې اکټرانو به دا چې کوم زموږ سینیر و که نه دوی به چې موږ ولیدو بې ککوړ والا بیا رالو نو یقین وکړه په یو ځای کې به موږ هم شفټ ورکوو هغوی به هم شفټ ورکوو نو موږ به یې ځای نه لرې کړلو خو بس د الله د نوم مزار شمه هماغه خلک رالو اوس ککوړو ته ناست دي او همدغه یوټیوب ته ناست دي لکه دا ککوړي یوټیوب ته به ککوړي وې که نه مخکې سیډیګانو موږ سیډیګانو کار مار کولو نو دوی به یې ککوړو والا رالو نو اوس هماغه اکټران دي راغلي دي په یوټیوب او په ککوړو کې مشغول دي نو کلم د چا لکه فن ته د چا یو شوق ته هغې ته هغه نظر نه دی کول پکار سپک نظر نه دی کول پکار هېڅ پته نه لګي لکه هغوی خو وایي چې بهی ټول عمر به دا پرده یې ټوله مونږ یو که نه نو پرده ختمه شوله نو اوس رالو او مخکې زه یو خبره ته کوم مخکې به د اکټر په کتو پسې سړی ګرځېدو چې بهی مونږ خپل ځان ته وایو مونږ چې به کله سټوډیو ته لاړو مونږ به نعمت صاحب وکتلو بدر صاحب هم وکتلو به داربخ صاحب که نه دا چې به مونږ وکتل نو مونږ به په دې ارمانو چې داسې تصویر وباسو داسې مونږ چېرته راځي نو مونږ زه د خپل سینیرو هنرمندانو ته لکه دا خواست کوم لکه کم از کم دا شوګانې ختمې کړي د شوګانو د دوی هغه کم د خلکو چې به تمنا وه چې به زه دا پلان کې اکټر به څنګه وینم قدر یې کم کم نه ختم فینش ځکه چې مطلب زما یو سړی لکه تاسو ما ته وایي که نه لکه زه دومره نه یم الله دې ستاسو عزت وکړي چې تاسو دومره غټ ماله عزت راکړو تا چې لکه ما ته وي چې بهی ما ستا ډېرې خبرې اورېدلې که نه لکه لیدلی دې نه وم نو ستا هم دا خو یې چې بهی دنه به یې ورځ انټرویو کوم نو نصیب دغه د یو ځای کړلو خو لکه مطلب چې زه بیا تا له مخې ته راځم نو په شوګانو باندې دوی خپل
هغه دغه ختم کو عزت ختم کو د چا چې پړه کې کومه تمنا و کنه چې به شاهد خان بسنګ سړی ارباز خان بسنګ سړی جهانگیر صاحب بسنګ سړی کنه چې لکه دې سبزه میلاو شمه تصویر باسم د تصویر بار مانیو د کار کول خو وروسته خبرې دي نو چې زه تا مخامخ وینم نو به زه په پرده څه کوم دلته به فلم لګېدلی دلته به دوی شو لګولي نو پروډیوسر غریب ځای ته ورسوي زه به تا نه صرف خپله مېرمن جوړم خپله مېرمن بس خو زما دلته د وینځې جوړ خوښ دی خو ستا په کور کې د مېرمن نه پوه شوې تر اوسه پورې د په خپل ژوند کې په څومره ټیلی فلمانو یا په څومره ډرامو کې کار کړی دی یاره دا خو ته داسې سوال وکړو یقین وکړه ما نه دي شمارلی ما نه دي شمارلی چې ما به څومره کار کړی که نه دا ملګري راسه ناست دي تقریبا یو 100 خو به مې دلته کې تقریبا کړي دا سیوا او داسې مې بارم کړي کارونه مارونه مې ډېر کړي الحمدلله بس د خلکو مینه د محبت دی ستاسو د کراچۍ د سیمې ملګري دي هغوی هم راته لکه وینا کړې چې بهی راشئ خو لکه دا پیلډ لکه زه شوقیه کوم د مردان په ښار کې ما او تا دواړه د یو ډرامې ملنګ جان پر لوکیشن باندې موجود یو په دې ملنګ جان کې چې د چا کرکټر و د هغه نوم زه نه علم هغه یو سینیره فنکار و هغه ته چې کله مکالمه میلاو شوله نو هغه مکالمه هغه سینیر فنکار ویلی نه شوی بیا ډایرکټر صاحب آواز وکړو چې میرزمان راشه هغه کرکټر یې چینج کو میرزمان ته یې ورکو د دې ګواه ګرانو کتونکو زه یم چې میرزمان په هغه سیټ باندې کېنستی نو میرزمان ته هغه ډایلاګ هغه مکالمه ورکه میرزمان په اول ټیک کې هغه مکالمه ډېره په خوند باندې وویله نو دا کرکټر د یو سینیره فنکار پر ځای باندې میرزمان کېنستی څه وایې په دې حواله خو اصل خبره همدغه ده که نه لکه زمونږ پیل داسې پیل دی که نه لکه آلن کې دغه کرکټران چې دي که نه اوس د هغوی اسټمنا نشته خو کار اکه غواړي لکه آلن کې کولی نه شي زه خو تا ته ووایم که نه نو زه لکه د فلار کرکټر ما دغه اکټر نوم نشم اخیستی خفه به شي آلن کې هغه زمانه ډېر سینیر اکټر دی زمانه به مشر مي د هغه د پلار په کرکټر باندې زه ودرولم چې بهی دا به د پلار کرکټر به ته کینو ما هغه پروډیوسر ته وایي چې بهی لکه ته دته وګوره ته ما ته وګوره زه د پلار کرکټر کوم زه به څنګه ښکارم نو همدغه شانتې الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی بس کار کولی شو خلک را باندې کوي که نه لکه دا تاسو ویلو زه خو نه وم په سیټ باندې زه خو بار ناست وم ما له خو اواز راکړو چې بهی راشه سیند دی چې لاړم نو چې سینیر یې پاسو یقین وکړه زه خفه وم ډېر زیات خفه وم بار ما هغه ته سوري مو کړه چې بهی لکه دا ښه ونه شو خو بار ما کرکټر دی کړی دی د آلن کې هغه چې څومره په هغې باندې جیلس واغستو که نه نو خو ما ولیده هغه ولیدلو لکه بس دا د الله لاک لاک شکر دی زه بس داسې خلکو خو هغه پته ولګي که نه چې بهی کار کولی شي یا نه شي کولی که نه نو کار خو الحمدلله کولی شو خو ما خو تاسو ته پیله دا وي چې چا سره پیسه ده بس هغه پروډیوسر هم دی هغه ډایرکټر هم دی هغه رایټر هم دی هغه هر شی دی چې کوم یو شی ګوري اگر ځان راته وایي نو به زمونږ دا پیل نه ډم باد شي چې په یو کرکټر دی ودرېږي که نه هغه کرکټر سره انصاف نه کېږي لکه زمونږ امجد صاحب دی هغه چې الله دې ورله ژوند ورکړي په دې ډایرکټرانو کې دغه یو ډایرکټر ما کتلی که نه چې هغه کرکټر دی وکړو کرکټر سره انصاف کرکټر سره بې انصافي نه کوي دا ما ته ووایه به طور فنکار خو ته د په پښتون معاشره کې ژوند کوې ستا به عزیزان هم وي قریبان به د هم وي بچیان به د هم وي یاران دوستان به د هم وي دا خلک په دې فن تا ته څه وایي یاره ښکلی سوال دی وکړو په زه خو ته ووایم زما په خاندان کې لکه نه اکټر شته نه ګلوکار شته لکه زمونږ په غونډ خاندان کې یو ځای یم چې لکه زما دې سره شوق و د بچپن نه دا څومره دا جراثیم دي داسې د بچپن نه خوارئ ما به سکول وي په سکول کې به دا شوګانې موګانې وي نو پای کې ما دا کرکټرې وړې وړې کولې هغه شوګانې کېږي که نه سکول سټیج شوګانې نو ما به وړې وړې کرکټرې کولې نو بیا زمونږ یو ملګری عرفان سعید نوم یې دی د لاهور کې دا کوي اسسټنټ ډایرکټر دی زمونږ ډېر ښه ملګری دی هغه بیا ما باندې پیل یو فلم وکړو د ویلن د بچپن کرکټر و دا ډرامې نوم خو ما نه هېر شو بس هغه شیز مې وکړو نو بس جراثیم نور هم را خواره شو ځکه کیمره ما لیدلې نه وه مې په لومبي ځل ویم محبوب استاد الله دې وبخښي د مردان ډېر ښه کیمرامین و اوس په پات شوی دی په M7 کیمره باندې هغه ریکارډینګ کولو دا هغې کې زما دوه درې سینونه او بیا پسې بیا مجره یا مجره کې بیا زه دغه شم ویلن راشي نو بس هکه راته جراثیم را خواره شو بس لا اوسه پورې لګیا ما تا نه سوال وکړی چې دا ستا
پښتون معاشره په دې پن وتا ته څه وایي؟ بد وایي که ښه وایي؟ بالکل یاره بس پښتو معاشره ده که نه، لکه موږ ته خو خلک یو هم ښه نه وایي چې ښه نه دی، خو زه خو د ناظرینو ته ویم بهی د اکټر سړی فنکار سړی ته به د فنکار سړی دشمني ونه وینې، ته به د فنکار سړي لکه چا سه بوغز کینه ونه ګورې. ګرانو کتونکو دلته به یو لفظ تاسو سره شیر کړم. د دنیا چې څومره کامونه دي هغه ټول کامونه وګوري، فنکار به د هغو د فن اساسه وي. هغه انسانان هغه کامونه به یو فنکار ته په ډېر ښه نظر ګوري. تاسو به په دا نږدې ملکو کې لیدلی وي چې یو فنکار د ملک وزیر اعظم وي، چې یو فنکار د ملک گورنر وي، یو فنکار د ملک په هغو غټو غټو عهدو باندې فایز وي چې ما او تا تصور نشو کولی. یو فنکار له کوره وځي په روډ کې دومره انسانان ورته ولاړ وي د هغه د استقبال، د هغه د هرکلۍ، د هغه د عزت دپاره. دا واحده پښتون کام دی چې په دې کام کې فنکار ته ډېر په بد، ډېر په سپک نظر کتل کیږي. په سپک نظر چې څوک ورته ګوري هغه ځننه چې د هغه کې ته وګورې هغه به ډرامه هم ګوري، هغه به فلم هم ګوري، هغه ته به ګانا هم خوند ورکوي، دی به فخر کوي چې یاره دا ډرامه ډېر بهترینه میسج و، دا فنکار، دا ګلوکار ډېره ښایسته سندره چې کومه ده وویله. لیکن بات کې چې دی بهر سوسایټي ته لاړ شي، په سوسایټي کې دی صرف د خپل ذهن د تسکین دپاره، بلکې د خپل ذهن نه د یو بل پښتون د ذهن د تسکین دپاره به دا خبره کوي چې فنکار بد دی. فنکار کتان بد نه دی، فنکار د پښتون کام یوه اساسه ده. دا داسې اساسه ده چې راتلونکي نسل ته، ځوانانو ته، پښتنو ته یو سبق ورښیي. تاسې یو ډرامه وګورئ، له هغه څخه عبرت اخلئ، له هغه څخه تاسې کوم دی یو سبق اخلئ. دا سبق ستا په ذهن کې سوکه سوکه پرورش کیږي. بیا چې ته ځوان سې، ته غټ سې، ته د جرګو سې، ته د مرکو سې، ستا ذهن هغه وي، ته په هغه طریقه باندې بیا جرګې کوې، فیصلې کوې. نو فنکار ته په غلط نظر کتل د فنکار هم توهین دی او په خاصه توګه ستا توهین دی. بکواس کې ته بکواس ستاسو غونته میندو د لاسه د خاوندانو پټکي په ډیرانونو پراته په ډیرانونو. میرزمانه دا ماته ووایه چې په څومره ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده، په دې ټولو ډرامو کې داسې ډرامه چې ته فخر باندې کوې چې واقعي په دې ډرامه کې ما د خپل فن مظاهره کړې ده؟ ډېر ښه سوال مو کو. ما یو ډرامه کړې وه، انجام د تماشبین. انجام د تماشبین یو داسې سکریپ و چې هغه مونږ کړی و د واده کړو سړو باندې. د واده کړي سړي اکثر کو د خیال کړی د ودونو ښادو له ځي که نه د اجلاګانو له، نو په دې اجلاګانو باندې مونږ کړې وه. مونږ اجلاګانو ته سپک نه ګورو، هغه هم زموږ د دې ملک خلک دی، زموږ وروڼه دي، الله دې وله ژوند ورکړي او الله دې په خپل فضل او رحم وکړي. هغه مونږ په هغوی پسې نه وکړی، مونږ په دې واده کړو سړو پسې کړې وه چې دوی کله د حجرو نه چې کله خبره جوړېږي د حجرې نه جوړېږي که نه. زما پکې خپل یو د ترور زوی، نو زه اجلاګانو شوق ما کوم، نو بس هغه ماله داسې دا غونته راکوي چې بهی زه به ستا مشرانو ته دغه وکړم. نو بیا هغې کې مونږ یو میسج ورکړی، مونږ داسې کړی چې هغې کې مونږ یو میسج داسې ورکړی چې بهی لکه هغې ترور زوی له ماله دمکیانې راکړي، زه هغه په اجلاګانو راواړم. چې په اجلاګانو راواړم ما خپل مال حال په هغه اجلا باندې ختم کړی. بیا په دې کوشش کې هم چې بهی دیم دا کومه ما سره پکې هغه پراج نه وه، همزان او شیرې و پکې را سره. نو زه بیا هغه دومره پورې ورسوم چې هغه زه د کوره وباسم، هغه بالاخانه کې اجلا سره دغه شي، هغه سره هغه لوټونه راغونډوي، هغې ته پنډي وایي که څه ورته وایي که نه، هغه دغه کوي. نو هغه بیا هغه لوټونه راغونډوي. نو هغې کې بیا موږ داسې میسج ورکړی چې وروره لکه مطلب دی یو شوق هر یو شی تاسو کوئ که نه. نو موږ هغې کې دا ورکړو چې بهی تاسو ټیک ته د اجلاس هم تعلق ساتئ، نو لیمټ پورې د هغه د محفله پورې نه او د هغه د کوره پورې نه. نو هغې کې هغه غریب بیا لکه د هغه مال حال نه هم زه خلاص کړم، هغه هر څه نه خلاص کړم. نو بیا په آخره کې هغوی داسې وکړي چې کوم ټایم زه وګورم نو دی د کوره وښکي، زه ډېر خوشحاله شم. نو زه هغه ته بیا ویم چې څنګه تا لکه ما ته به زه به خیر تاسو ته هغه ډرامه وګورئ، په دې دغه شته دی یوټیوب باندې شته، انجام د تماشبین. ډېر ښه پراجکټ دی، ډېر ښه شیز دی، یو ښه میسج دی پکې. مونږ خو چې کوم یو کار کوو اټس زما پړه کې چې هر څه وي زه په سیټ ودرېږم، زه هغه هر څه ختم کړم. د تاسو ته زه وایم چې دا خلک دې ته دغه ګوري، په دغه نظر دې خلکو ته مه ګورئ. مونږ هم انسانان یو،
زمونږ هم کور بیماري شته، ټینشنونه شته، مسلې شته، خو موږ د دې خلکو د خندا دپاره، د خوشحالۍ دپاره خپل غمونه شاته کو، خپل هر یو شی ختم کو. د دوی دپاره موږ په سکرین په ذریعه، د سټیج په ذریعه باندې دوی خوشحاله وو. او ګور دا یو هغه دی، تاسو به د فنکار نه څه زده کوئ. پخوا به لکه د خلکو وي فنکار سره کښېنه، فنکار نه څه زده که. اوس فنکار ته زمونږ صرف زمونږ خیبر پښتونخوا، زمونږ پښتانه وروڼه موږ ته دغه ګوري که نه، داسې نظر کوي. او الان کې دا موږ ټیک ته په دې فن کې به وي، کسان به وي، تاسو ته ما وختي هغه ګپ کې مې وي که نه چې ښه خلک هم پکې شته، خراب هم پکې شته. نو دا په هر یو فن کې شته، نو هغه ټول دی بیا په یو هغه کې نه اچوي. ګرانو کتونکو، دلته به یوه خبره له تاسو سره بل هم شیر کړم. په دا انټرویو کې زما خبرې لږ غوندې زیاته سوې. میرزمان فنکار یوه خبره وکړه، اجړاګانو وه. الله تعالی چې کائنات سازولی، نو په دې کائنات کې یا بېشماره مخلوقات پیدا کو. په دې مخلوقات کې یا واحد انسان چې و دې ته یا اشرف المخلوقاتو نوم ورکړي، اشرف المخلوقاتو نوم ورکړي. په اشرف المخلوقاتو کې 3 جنس دي: زنانه، مردانه او درمیانه. دا درمیانه مخلوق کم اشرف المخلوقات دی. له دې درمیانه مخلوق سره داسې خوی، داسې ناسته پاسته لکه ما او تاسې له عام پښتون سره، له عام انسان سره کوو. دې درمیانه مخلوق ته هغه حیثیت ورکول موږ ته اسلام ښیي چې تاسو به د خلکو ته په بد نظر، په غلط نظر نه ګورئ. که تاسو په غلط او په بد نظر نه وګورئ، دا انسانان، دا درمیانه مخلوق به هم په معاشره کې یو بهترینه کردار لوبوي. په آخر کې د وطن چینل مینوالو ته او ټولو پښتنو ته که د یو ښه ښایسته پیغام په ذهن کې وي. بس زه به ټولو څومره چې زمونږ کتونکي دي او څومره زمونږ مینوال دي، زه به هغوی ته په آخره کې دا ووایم چې وروره مینه خوره کوي، محبت خور کوي. جنګ جګړې شر فسادونه د دې نه هېڅ هم نه جوړېږي. نو زما خو دا دغه دی چې میسج دی چې بی مینه، محبت، ورورولي، کینه، بغض دا نه دی پکار. ځکه موږ ټول یو وینه یو. څه چې دي موږ د آدم علیه السلام اولاد یو، په دې کې به ښه وي، خراب به وي، خو چې موږ ټولو له مینه ورکو. ډیره مننه. کور د ودان څه چې د ډرامې پر سیټ، شوټینګ پر سیټ باندې په مصروفه وخت کې د موږ ته ټیم راکړي، ستا یو جان مننه. ګرانو کتونکو، دا و میرزمان فنکار چې له ده سره د خوند څو خوږې خبرې وکړي. تر بل خوندور پروګرامه پورې مو پر لوی الله سپارلي یاست. د خدای په امان.